چاته چې هم د معدې تکلیف وي په معده باندې درد راځي یا بدهضمي ده یا د معدې هر قسم مرض دی ولې چې د معدې مرض نن سبا یو کس ته نه هر دویم کس ته د معدې چې کوم مسله ده ولې خوراکونه داسې دي نو نن مې ستاسو لپاره یو داسې عمل راوړی دی د قرآن یو صورت ان شاء الله تعالی کله چې هغه تاسو په ورځ کې 3 پیره په اوبو باندې دم کوئ او مریض هغه وبس کی که مریض تخپلې یا بل چاته دم کوي ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل سره به هفته 2 هفتو کې تا فرق محسوس شي او د دې مرض نه به کوم دې تخلاص شي نه مېدی هر قسم مرض نه به خلاص شي عمل تاسو ته خیم صورت هم نه خیم لیکن دا غینه مخ کې تاسو ته یو اپیل داره زه په هر ویډیو کې وایم چې دا ویډیو شیر کوئ په دې نیت باندې چې څنګه تاسو تکلیف ته ته پریشان یې د بیماری نه داسې بستا یو بل مسلمان نور په داسې پریشانی او تا به ویډیو شیر کړی وي ستا د یو شیر په وجه باندې چې تا ویډیو شیر کا هغه هغه ته رسیدلی وي هغه په دې باندې عمل کړی وي هغه ته به صحت ملو شي وي نو صحت کې وته ته سبب جوړ شوي ان شاء الله تعالی ستا په ذریعہ باندې وته ویډیو رسیدلی ټول عمر به کوم دي تا دعاګانې کوي عمل دال د قرآن په 13مه سپاره کې انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر دا سوره القدر دا به سحر غرمه ماخام 3 پیره به دا عمل کوي سورت به وایي په داس ترتیب باندې 3 پیره به مخکې درود شریف وایي بیا به 11 پیره دا سورت وایي بیا به هغې نه پس 3 پیره بیا درود شریف وایي او دا په اوبو باندې دم کوي او هغه اوبه به ساروس کوي بیا به غرمه دغه شان عمل وکړي بیا به ماښام هم دغه شان عمل وکړي ان شاء الله تعالی هفته 2 هفتو کې دا فرق محسوس شي او الله رب العزت به د معدې د هر قسم بیماری نه تاسو شفا درکړي عمل تاسو ته خیم صورت هم نه خیم لیکن دا غینه مخ کې تاسو ته یو اپیل داره زه په هر ویډیو کې وایم چې دا ویډیو شیر کوئ په دې نیت باندې چې څنګه تاسو تکلیف ته ته پریشان یې د بیماری نه داسې بستا یو بل مسلمان نور په داسې پریشانی او تا به ویډیو شیر کړی وي ستا د یو شیر په وجه باندې چې تا ویډیو شیر کا هغه هغه ته رسیدلی وي هغه په دې باندې عمل کړی وي هغه ته به صحت ملو شي وي نو صحت کې وته ته سبب جوړ شوي ان شاء الله تعالی ستا په ذریعہ باندې وته ویډیو رسیدلی ټول عمر به کوم دي تا دعاګانې کوي عمل دال د قرآن په 13مه سپاره کې انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر دا سوره القدر دا به سحر غرمه ماخام 3 پیره به دا عمل کوي سورت به وایي په داس ترتیب باندې 3 پیره به مخکې درود شریف وایي بیا به 11 پیره دا سورت وایي بیا به هغې نه پس 3 پیره بیا درود شریف وایي او دا په اوبو باندې دم کوي او هغه اوبه به ساروس کوي بیا به غرمه دغه شان عمل وکړي بیا به ماښام هم دغه شان عمل وکړي ان شاء الله تعالی هفته 2 هفتو کې دا فرق محسوس شي او الله رب العزت به د معدې د هر قسم بیماری نه تاسو شفا درکړي نو څنګه چې تاسو دا عمل ضرور رسیدو دا مخکې شیر کړئ ځکه چې د دې فائدہ ټول مسلمانانو ته عام شي او ټول مسلمانان د دې نه فائدہ وچتي